د مزار شریف کاروالی وایان مصطفی محمدي وایي چې د مزار شریف کار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې د 5 سړکونو د قیرزۍ چارې پیل شوې دي. د هغه په وینا یا سړکونه ټول 1450 متره اوږدوالی لري او د مزار شریف کاروالی د پراختیايي بودیجې څخه د 19 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. شاروالی مزار شریف کار قیریزی 5 سرک را در کارته سال 97 شهر مزار شریف به هزینه 39 میلیون افغانی از بودجه انکشافی این ریاست آغاز نموده که کارهای ساخت ابرهای کناری، بسترسازی، نصب پایه های تنویرش تکمیل گردیده و کار قیریزی لایحه اولی آن تحت نظر انجینران موظف شاروالی مزار شریف آغاز گردیده که انشالله در هفته های آینده کارش تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. ورته مهال د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي عبدالغفور د سړک د جوړولو د کار له پیل څخه د خوښۍ ترڅنګ د مزار شریف کاروالی له خدمتونو څخه ستاینه وکړه او ویل چې دا ډول پروژې د خلکو په ورځنی ژوند مثبت اغیز لرلی سي. به خاطر همین سرکایی که قیر میشه ما خیلی از شاروال صاحب معاون صاحب اینا خیلی خوش هستیم. در سابقی بود اینا خیلی لای بوده، گل بوده، بسیار کوچا کثافات هم چیزا بسیار بوی میداد در بهارا و دمی گرمی خیلی ما اذیت میشیم. خلاصه دیگه براتون بگم با خاطر همین داماچت ما رفتن نمیتونستیم بخاطر بسیار کالای ما لای میشت خیلی او میگرفت دنده او بود دیگه بوده. د مزار شریف کاروالی د اسلامي امارت له مهمو ادارو څخه ګڼل کیږي چې په وروستیو کلونو کې د مزار شریف کار په بیلابیلو برخو کې ګڼې پراختیايي او بنسټیزې پروژې پلي کړي دي.